د دوو طالب چارواکو سفر د قطر هیواد مرکز دوحې ته د ورځې خبر ګرځېدلی دی. ویډیو وګورئ. لومړی د امیر خان متقي سفر. امیر خان متقي د قطر دولت په دعوت دوحې ته سفر وکړ او په دوحه کې د مختلفو سیاسي مقاماتو سره یې د دوه اړخیزو مسایلو او د افغانستان اړوند مسایلو په دې مذاکراتو کې له قطري او د نړۍ د نورو ډیپلوماتانو سره شریک شول. د متقي او د بهرنیو چارو وزارت د بیان خبرو له رویه دوی له دې سفر نه محسوس لاسته راوړنې لاسته راغلي دي. خو که واقعیت ته نظر واچول چې دا سفر کې نړیوال ډیپلوماتان د داسې یو وزیر خارجه سره مخامخ ول چې د مذاکرې په میز مسایل مني، خو کله چې افغانستان ته راشي نو د یوه بې واکه او بې اختیاره وزیر خارجه په سترګه ورته کتل کیږي، خو فاقد د صلاحیت یو وزیر دی او نړیوال نور د خبرو او عمل منځ کې توپیر واضح درک کوي. د تعهدات د نجونو د مکتبونو د بشر حقونو د ښځو حقونو او نور مورد کې د پاتېوالي او د وزارت د ملا هیبت الله شیخ حکیم حقانی او د امر بالمعروف وزیر تر سایه لاندې په ډیپلوماټیک مسایل په مذهبي دایره کې راغونډ کړي دي. نړۍ ته د منلو نه دي. که د عباس ستانکزي نیوکې د خارجي سیاست مورد کې چې دا یو ناکام سیاست دی او له 10 میاشتو موږ هیڅ چا په رسمیت نه پیژندلو، موږ اروپا کې نماینده نه لرو. د علماو غونډه کې ملا یعقوب وزیر دفاع د جرګې ګډونوالو ته وویل چې موږ ته د خارجي سیاست مورد کې مشورې راکړئ چې موږ ورسره ځان عیار کړو. دا په دا معنا ده چې وزیر خارجه یو ناکام وزیر خارجه دی. دوم دی د مولوي محمد یعقوب مجاهد سفر قطر ته و. محمد یعقوب مجاهد د قطر دولت په بلنه دوحې ته سفر وکړ او په دوحې کې غیر له نظامي مسایلو په خارجي سیاست، اقتصاد، صحت عامه او نورو مسایلو چې په مجموعه کې دا خبرې باید وزیر خارجه مخته وړي وای، ولې دا خبرې ملا یعقوب مخته وړي چې دا خپله واضح کوي چې څه مشکلات موجود دي. یو صوتي پیغام چې په ټولنیزو رسنیو کې نشر شوی دی، هلته د ملا یعقوب په غږ کې ویل شوي دي چې مملکت په اختر کې تنها دی او رهبران په حج او په کورني رخصتیو بوخت دي. په نظامي برخه کې لومړی د قطر د دولت نه وغوښتل شول چې د دفاع وزارت د پرسونل افسرانو، خورضابطانو او سربازانو معاشونه په غاړه واخلي. موږ فکر کوو چې دا غیر مستقیمه غوښتنه ده د هغې موافقې چې غني او امریکا کړې وه چې تر 2024 کاله پورې د افغانستان د دفاع او امنیتي استخباراتي چارو مصارف به امریکا ورکوي. دوهم د افغانستان د سرحدي قواو تقویت او په عصري وسایلو د دې قواو سنبال او د ګزمو لپاره وسایل. دریم د تعمیراتو، قرارګاهو، صحي مرکزونو په جوړولو کې مرسته او همکاري. څلورم د قطر هیواد د دفاع له وزیر نه غوښتي وو چې د نظامي همکاریو یو تړون لاسلیک شي چې په همدغه اساس به آینده وټاکل شي. د نظامی او تربیتي مسایلو مورد کې به تصامیم ونیول شي. د نن په وضعیت کې چې څنګه معلومیږي غربي نړۍ راز کې امریکا د هغه قوتونو او اشخاصو باندې سرمایه گذاري کوي چې د عصري تحصیلانو او دینی میانرو نظریاتو خاوندان دي. دا خبرې کومې چې قطر کې شوي دا په حقیقت د امریکا فکر دی او ژبه د قطر ده، ځکه چې قطر د دې وسه نه لري چې کلونه افغانستان سره مرسته او همکاري وکړي. دا هم د هیواد ګروپ لخوا یوه فیسبوک پاڼې څخه لیکنه خپره شوې چې ما له تاسو سره په دې ویډیو کې شریکه کړه. که غواړئ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د خدای په امان.